د فرحان یوسفزي او عاطف مشل په امر د کرکټ بورډ جماعت وتړل شو. ګران لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کرکټ بورډ کې جوړ شوی جماعت وتړل شو. د کرکټ بورډ یوې سرچینې خبریال.com ته وویل چې د جماعت د تړلو پریکړه د بورډ غړي او پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل او د کرکټ بورډ چیرمن فرحان یوسفزي له لوري شوې ده. د کرکټ بورډ چارواکو خبریال.com ته وویل چې د بودیجوي کمښت له کبله د جماعت ملا امام ته ځواب ورکړی او مسجد یې بند کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د جماعت ملا امام شاهجهان چمتو خبریال.com ته وویل چې د میاشتنی معاش 12,400 افغانۍ و او د یو کال لپاره قرارداد ورسره شوی و. ملا امام وایي چې د جماعت د ورو د تړلو د مخنیوي په موخه له میاشتني معاش پرته د امامت وړاندیز هم وکړ، خو د کرکټ بورډ چارواکو دا خبره ونه منله. د کرکټ بورډ یو لوړ رتبه اداري چارواکي خبریال.com ته وویل چې د جماعت بندېدل د کرکټ بورډ د غړي عاطف مشل او چیرمن فرحان یوسفزي غوښتنه وه. دوی یادولو ده چې فرحان یوسفزي چې تازه دمه د کرکټ بورډ چیرمن مقرر شوی په برتانیا کې ژوند کوي او تر ډیره بریده د کرکټ بورډ په چارو کې کار نه لري. عاطف مشل په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د کرکټ بورډ مهم غړی دی. پر ښاغلي مشل دا تور هم دی چې په زرګونه بوتله شراب په پاکستان کې له ګمرک نه راایستلي دي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د افغانستان کرکټ بورډ د بودیجوي کمښت له کبله خپل لږ تر لږه 43 اداري کارکوونکو له دندو ګوښه کړل. د کرکټ بورډ چارواکو خبریال.com ته وویل چې د اداري کارکوونکي ځکه ایستلي چې کرکټ بورډ تر اقتصادي فشار لاندې دی، خو بل لور ته د کرکټ بورډ چیرمن تازه دمه 2 مشاورین په دندو ګمارلي دي چې یو ته 1,50,000 معاش او بل ته 1,80,000 افغانۍ میاشتنی معاش ورکول کیږي. دوی یادولو وړ ده چې د افغانستان کرکټ بورډ چې د تاریخ تر ټولو له بد پړاو سره مخامخ بلل کیږي اوس داسې یو مرحلې ته داخل شوی چې ښایي وروسته یې کنټرول ډیر ګران شي. په افغان کرکټ بورډ کې د لوبغاړو ترمنځ منفي رقابت او ډلهبازۍ اوس هم دوام لري او د دې ټولو شیانو عامل په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د کرکټ بورډ غړی عاطف مشل بلل کیږي. د کرکټ بورډ ځینې لوبغاړي او اداري کارکوونکي په واضح خوله دا خبره کوي چې عاطف مشل په کرکټ بورډ کې سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکړی او هر څه غواړي چې تر خپل کنټرول لاندې وساتي. د کرکټ بورډ ځینې غړي او لوبغاړي وایي چې فرحان یوسفزي یو بې واکه چیرمن دی چې تر ډیره بریده یې هره پریکړه د مشل په خوښه وي. موږ هڅه وکړه چې د کرکټ بورډ د چیرمن فرحان یوسفزي او عاطف مشل غبرګون ترلاسه کړو، خو ونه توانیدو. دا دواړه کسان د رسنیو په وړاندې نه بلکې د رسنیو تر شا د کرکټ بورډ مهمې پریکړې کوي. په هر حال اوس موږ دې ته حیران یو چې د یو ملا لپاره 12,400 افغانۍ بودیجه نشته، خو د مشاورینو لپاره تر 1,50,000 او 1,80,000 افغانۍ پورې بودیجه شته. په هر حال تاسو د کرکټ بورډ دغه پریکړه څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.